د عباس ستانکزي ډیپلوماټیکو اړیکو نتیجه ورکړه. هندوستان بالاخره طالبانو ته د دوستۍ لاس ورکړ او سفارت یې ورته وسپاره. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. پاکستان سره د طالبانو د جنجالونو وروسته دا چې عباس ستانکزي هندوستان کې لوړې زده کړې کړي، نو هند سره له پخوا راهیسې اړیکې درلودې چې ښکاري د همدې له برکته د هند او طالبانو اړیکې پیل شوې. وروسته له هغه چې عباس ستانکزي وویل چې ممبئی او حیدرآباد کې قونسلګرۍ طالبانو ته سپارل شوي او نږدې ورځو کې بعد د ډهلي سفارت هم طالبانو ته وسپارل شي، تازه خبر دا دی چې په هند کې د افغانستان پخواني سفیر فرید مامونځی وایي هند په فعاله توګه ډیپلوماتان هڅولي چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې ونیسي. نوموړی زیاتوي چې د هند هغو ډیپلوماتانو ملاتړ کوي چې د طالبانو ملاتړ له ځان سره لري. له بلومبرګ نیوز سره په مرکه کې په هند کې د افغانستان پخواني سفیر فرید مامونځي ویلي چې په وروستیو میاشتو کې د هند او طالبانو اړیکې سره نږدې شوي او داسې ښکاري چې د نږدې ملګري په توګه یې د پاکستان پر ضد استعمال کړي. د پخواني نظام لسګونه ډیپلوماتانو خپلې دندې پرېښودې، یوازې هغه ډیپلوماتان پاتې دي چې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزارت سره په اړیکه کې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. مامونځي زیاته کړه چې د ممبئی جنرال قونسله زکیه وردک په حیدرآباد کې جنرال قونسل سید محمد ابراهیم خیل او همداراز د سوداګري برخې سلاکار قادر شاه د طالبانو ملاتړ له ځان سره لري. هند غواړي له طالبانو سره ښې اړیکې ولري ترڅو په افغانستان کې خپلې پانګې خوندي او خپل نفوذ وساتي. نوي ډیلي تیر کال په کابل کې خپل سفارت د بشري مرستو لکه خوراکي توکو او درملو د رسولو لپاره پرانیست، خو لا تر اوسه یې د افغان اتباعو لپاره د ویزو په ګډون قونسلي خدمات په پراخه کچه ځنډولي دي. آزاد خبریال میرویس افغان وایي هند تل د افغان حکومتونو ملاتړ کړی، اوس یې تاریخي مجبوري هم ده چې له طالبانو سره اړیکې جوړې کړي. ځینې طالب قومندانان له واک مخکې هم له نوي ډیلي سره اړیکې درلودل او آن درملنه یې هم هلته کېدله. قدرمنو کتونکو، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.